دغه د پکو ضرورت دی. نو انشاءالله چې دا پاکه ځمکه باندې زه ولاړ یم، دا پاک ځای دی، مسجد او بیا داسې مدرسو ته موږ ډېر ځو. نو دا پاک ځای دی، دې دغه د پکو هم ضرورت دی. په زمونږ په لاس باندې که تاسو رالیږئ نو کوشش وکړئ چې په خپله باندې راشئ. موږ به د دوی نمبر په سکرین باندې پرېږدو. نو هر څه چې په خپله راشئ او دا جومات چې دی وګورئ چې سم وس کېږي دې جومات سره وکړئ. بلا فضل خرچې مونږ کوو او چې دی نو هغې ته زموږ خیال نه وي، خو بیا به انشاءالله چې د ډډه ولګوو په قبر کې، نو بیا به وری په هغه ټایم کې څه به وایو، هغه ملایکو ته به څه وایو. نو موږ له پکار دي چې ښه کارونه وکړو، دې جومات سره موږ مرسته وکړو. کور جوړ کړو د الله د رضا لپاره. حدیث مبارک کې راځي الله به هغوی له په جنت کې کور جوړ کړي. دا دنیا سم پاتې ده چې روان یو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو راغلی یو ځل بیا پاک ځای ته، مسجد ته راغلی یو. زه چې د مسجد ته رالم نو مې وکته، تاسو به هم په دې شارټونو کې ګورئ. قاري صاحب نه تپوس کوو چې دې مسجد کې څه ستونزې دي او بیا به انشاءالله په شریکه باندې وردیږو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څونه لیدونکي دي او اورېدونکي وروڼه مسلمانان، ټولو خدمت کې زموږ دعاګانې دي او درخواستونه دي. الله یې په تاسو ټولو رحم فضل وکړي. سره زموږ د کلي د علاقې د مضافاتو مسجد دی او تاسو بیا وروسته د ویډیو کې وګورئ. دې کې ګرمي ده او پکې نه وم. ما یو ملګري ته وینا کړې وه، بار ملګري زموږ سعودي عرب کې، هغوی به انشاءالله زموږ پیغام واوري. الله تعالی یې د هغوی هغه سخا او د هغوی صدقه قبوله کړي. دوه وروڼو مسلمانانو پیسې رالېږلې وې، هغې کې موږ یو دوه پکې واخېسته او مزید انشاءالله کوشش کوو. دې جومات پلستر هم پاتې دي، دې جومات کې د کړکو هم ضرورت دی، د دروازو هم ضرورت دی، د اودسونو ځای هم پکې وران دی. انشاءالله کوشش کوو دې جومات کې د درس و تدریس لپاره لوی تنظام دی. او د هغې چې کوم ضرورتونه وي، کوم زموږ د وس دی به موږ کوو، چې کوم ستاسو د وس دی به تاسو کوئ. او دا یو عظیمه صدقه ده. چا چې په دنیا کې د الله کور جوړ کړو د الله د رضا لپاره، حدیث مبارک کې راځي الله به هغوی له په جنت کې کور جوړ کړي. نو دا دنیا سم پاتې ده چې روان یو ځان له په جنت کې د کور د جوړولو لپاره او دا همیشه زندګۍ د آبادولو د خوشحالو لپاره په دې دنیا کې یو قدم اخیستی وي. په فضولیاتو باندې او په اسراف باندې په ګناهونو خلک ډېرې پیسې لګوي. خو ارمان دا دی چې دین زموږ او ستاسو نه همدغسې یتیم پاتې دی. انشاءالله موږ خپل کوشش کوو او ستاسو چې کوم همت وي کوم کوشش یې به تاسو کوئ. دې جامع مسجد ته وګورئ، دا ګیر چاپېره هر پار دا سوري به کې ښکاري، دا پلستر یې به کول غواړي او دیوال هم د وروڼو چت اچولی دی، دونه همت یې کړی، دونه بلډینګ یې آباد کړی دی. باقي د وسه بار دی، دا به موږ تاسو کوو انشاءالله. موږ د هر مسجد خواله ځو، کوشش کوو چې هغې کې کوم ضرورت وي چې هغه برابر کړو. دوه پکې وشو، مزید هم په دې کې د لسطو پکو ضرورت دی او دا دروازې دي، کړکۍ دي او د اودسونو ځای دی پکې، بار ده، برنډه ده، په دې لنټر دی. دا به تاسو وروسته وګورئ او د الله شان د الله ذات ګواه دی چې سړی د جومات ته راننوځي، سړي روح پکې خوشحاله شي. ډېره غریبي ده او ډېره عاجزي ده پکې. نو داسې ځایونو باندې خپل مال ولګوئ. الله دې موږ تاسو توفیق راکړي او الله دې موږ تاسو سخا قبوله کړي. او موږ د بلال جان ورور ډېره شکریه ادا کوو
چې هغه راغی او د دې مسجد دا حال یې معلوم کړو، تاسو ته پیغام در پاس کړو. جزاک الله خیر. شاټونو کې خو به تاسو کتلی وي د دې مسجد دا حال دی. مونږ بلا خرچې کوو په خپلو کورونو باندې، نو مونږ کوشش وکړو چې دې مسجد سره د چا هر څه وس کېږي، د چا کرش کېږي، د چا سیمټ کېږي، د دې مسجد سره وردېږي مرسته ورسره وکړي. د هغې دنیا دپاره یو سړی کار کوي. دا دنیا خو قاري صاحب وویل چې پاتې ده، نو مونږ له پکار دي چې د هغې دنیا دپاره کار وکړو. نو مونږ له پکار دي چې د دې خپلو زموږ مشران چې کوم وفات شوي دي د هغې دپاره د جومات سره وردېږو، مرسته ورسره وکړو، او بیا دغه د پکو ضرورت دی. نو انشاءالله چې دا پاکه ځمکه باندې زه ولاړ یم، دا پاک ځای دی. مسجد او بیا داسې مدرسو ته مونږ ډېر ځو، نو دا پاک ځای دی. دغه د پکو هم ضرورت دی. زمونږ په لاس باندې کو تاسو رالیږئ، نو کوشش وکړئ چې په خپله باندې راشئ. مونږ به د دوی نمبر په سکرین باندې پرېږدو، نو هر څه چې په خپله راشئ او دا جومات چې دی وګورئ چې سم وس کېږي، نو دې جومات سره وکړئ. بلا فضول خرچې مونږ کوو او چې دی نو هغې ته زموږ خیال نه وي، خو بیا به انشاءالله چې د ډډه ولګوو په قبر کې، نو بیا به ورې په هغه ټایم کې څه به وایو، هغه ملایکو ته به څه وایو. نو مونږ له پکار دي چې ښه کارونه وکړو، په دې جومات سره مونږ مرسته وکړو. دا و د نننۍ ورځې خپرونه. د بلې خپرونې په درانه خدمت کې بیا ستاسو سره حاضرېږم. ښه وخت هم غواړم. د لوی الله په امان. کفنا پوری وی پنا چې شه د خاورو